ملګرو ویناګانې تقریبا مشران وکړې د لطیف لالا په ژوند چې انسان څونه خبرې وکړي هغه به نیمګړی خو د جنازې وخت هم پوره دی زه نن دومره خالي ویلی شمه چې نن نه خالي پېښور یتیم شو نه خالي پښتونخوا وطن یتیم شو ټول لر او بر افغان وطن نن یتیم شو او لطیف لالا په داسې وخت کې زمونږ نه لاړو چې په د لر او بر افغان وطن باندې یو نوی جنګ راتپلی شوی دی او په داسې حالاتو کې د لالا په شان د شخصیت د دې وطن ته د خاورې ته ډېر زیات ضرورت و ملګرو لالا ژوند لکه څنګه چې خټک صاحب خبرو وکړه 80 کاله سیاست کړی ده او د پښتنو د نسلونو روزنه یې کړې ده او کومه رڼا چې د خاورې ته د وطن ته هغه راوړې وه ملګرو هغه رڼا هغه سوچ هغه فکر هغه نظریه به مخ په وړاندې بوځو ملګرو د لالا ارمان و چې لر او بر افغان وطن آباد شي لر او بر افغان وطن خپلواک شي ملګرو دا ارمان به مخ په وړاندې بوځو تاسو ټولو ته خواست دی چې صفونه برابر کړئ جنازې وخت برابر دی زه د لالا تاسو خبرې کوي زه د لالا مشر چې کوم بچی دی هغه ته هم خاص کوم چې هغه هم تاسو شکریا ادا کړي